الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د مؤمن بنده د دیندار انسان خوونه بیانېدو د الله رب العزت په توفیق سره او داغه په رحم او کرم سره، او په هغه سلسله کې په تیر شوي بیان کې موږ دا خوی ذکر کړو د مؤمن چې دی چاته نقصان او ضرر نه ورکوي. مؤمن بې ضرری، د ده د ژبې نه، د ده د لاس او خپې نه بل مسلمان ته، بل انسان ته، تر دې چې ځناور او څاروي ته هم نقصان نه رسي. نن به د مؤمنانو یو بل خوی بیانو چې د هغې تذکره الحمدلله قرآن کې او د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې شتي، او دا هغه خوی دی چې د دې بیان ته سخت ضرورت دی، او هر بیانونکی چې دی هغه دې طرف ته توجه نه کوي. بعض هغه علما او مقررین چې د هغوی دې ته توجه تللې ده، نو هغوی به بیان کړی دی، خبره یې پرې کړې ده. یعنې ما په خپل ځاني دا خبره ډېره نه ده اورېدلې، او دې ته ډېر زیات ضرورت دی. او هغه دا یو خوی دی، یو صفت دی چې په عربۍ کې ورته وایي علو الهمه، لوړ همت او پخه اراده. لوړ همت او پخه اراده دا یو خوی دی، یو صفت دی چې دې ته اشد ضرورت دی زمونږ، او ضرورت ورته په دنیا کې هم دی، په آخرت کې هم دی. یعنی په دین کې ورته هم ضرورت دی، په دنیا کې ورته هم ضرورت دی. علو الهمه دا ډېر اوچت صفت دی، خو د دې په قدر هغه سړی پوهېږي چې د چاته دا خوی معلومي، دا صفت ورته معلومي. ښه، نو د دې مطلب څه دی؟ یو سړی ما ته وایي چې لوړ همت، پخه اراده، د دې تعریف پسې لوړ همت. زه به درته لنډ دا ووایم، لوړ او اوچت همت او پخه اراده هغه دې ته وایي که نه، مختصر ده چې یو سړی اوچت ځي ته ځان رسول غواړي، او په دې منځ کې چې کوم ده ته څه راځي هغه دی معمولي ګڼي، او کوشش یې دی چې زه د دې نه بره لاړی، کوشش دی چې زه د دې نه بره لاړ. اوس دا په دین کې ورته هم زموږ ضرورت دی، او په دنیا کې ورته هم ضرورت دی. یعنې صرف دا نه چې دنیا کې ورته ضرورت دی. او ما داسې خلک لیدلي دي چې دنیا کې د دنیا په باب کې په هغوی کې دا صفت شته، یعنې ښه پخه اراده، کلکه اراده یې کړي د دنیا د ګټلو، او ښه لوړ همت یې د دنیا په باب کې، او دین په باب کې انتهایي کمزوری. او موږ دا نه وایو چې دا حرامه ده چې ته به د دنیا په باره کې داسې نه کوې، بلکې زما الحمدلله په بعضو بیانونو کې دا خبره شتي چې ته به د دنیا په باره کې هم خپل همت هغه اوچت ساتي، لوړ به یې ساتي، کمزورې همت به نه ساتي، او نه به کمزورې سوچ ساتي. چې ژوند تیرې دنیا کې دا د اوچت ژوند سره، د اوچت سوچ سره تیروه، د اوچت همت سره تیروه. لکه یو نیم سړی مشکل په هغه کې دی چې هغه ځان په خپله کمزوری ګڼي، نو چې دی په خپله کمزوری، نو چې دی ځان ته کمزوری وایي، نو بل به ده ته څه وایي؟ دې خبره کې سوچ وکړي چې یو سړی په خپله وایي چې زه نیشم، دا زما کار نه دی، نو نور خلک به ده باره کې څه وایي؟ او دویمه دا چې دی وایي زه نیشم، نو چې نیشم او نیشم او نیشم، نو وبې کي نشي کولی، که هغه دنیا ده او که هغه دین دی. خو موږ خاص توجه د دین دې مسلې له به ورکو. وجه دا ده چې د دنیا په باره کې یو خو دا نصیحتونه ډېر کېږي، ډېر مشران خپلو کشرانو ته دنیا په باره کې نصیحتونه کوي چې ګوره ښه ټیټ مزدوري کوه، ځمکه والا، جیداد والا، ځان نه څه جوړ که، ځان له څه جوړ که. دا نصیحتونه موږ ډېر اورېدلي دي مشرانو، خو دا نصیحت ډېر لږ موږ اورېدلی دی چې په دې دین کې د ځان دپاره څه وکړه، آخرت دپاره څه وکړه، مخې ته پکې لاړ شه، پرمختګ پکې وکړه. دا موږ ډېر لږ اورېدلي دي د بعضو مشرانو نه، او یا مې اورېدلي دي د بعضو علماو نه.
نو کوتاهی په دې جانب کې ډېر دی. اگر که زمونږ پښتانه د یو حقیقت دی، موږ پښتانه د دنیا په باب کې هم داسې لوړ همت هغه نه لرو. زمونږ سوچ د دنیا په باره کې هم ډېر کمزوری، وړوکی او محدود وي. خو په هغې به چې ته ځان له خبره وکړو مستقل. خو دلته مسله زموږ چې کومه اهمه ده هغه د څه سره تعلق ساتي؟ هغه د دین سره. لوړ همت. یو سړی راغی موږ سره درس کې کېناستو، یا د یو بل علیم سره کېناستو، وایي دوه مسلې یې واورېدې. دا خو یادول ډېر ګران دي، په دې به څوک پوه شي. چې دا همت دی ته به دین پوه شي. تا خو دا ولې ورځې نه چرت خراب کو او ته په خپله وایې زه نیشم. خو بیا ته تپوس وکړي د یو عالم نه چې یاره زه دا دینداري نیشم کولی، نو خو ته په خپله وایې چې زه یې نیشم کولی. ته خو اراده وکړه، ته پوخ عزم وساته، ته لوړ همت که خپل چې ته دا کار کولی شي او که نه شي کولی. نو زموږ نننۍ موضوع هغه د دې خوی او صفت په باره کې ده. ګوره قرآن کې الله رب العزت خپل پیغمبر ته وایي په سوره احقاف کې فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. اے پیغمبر ته داسې صبر وکړه لکه څنګه چې اولو العزم پیغمبرانو کړی و. دا اولو العزم 5 پیغمبران دي ټول نه غوره. کم کم دي؟ نوح علیه السلام، ابراهیم، موسی، عیسی علیهم السلام او بیا محمد صلی الله علیه وسلم. اولو العزم، عزم په عربی کې ارادې ته وایي، او اولو مطلب خاوندان د ارادې. نو مطلب دا شو خاوندان د پخو ارادو. اے پیغمبره ته داسې صبر کوه لکه څنګه صبر چې هغه پیغمبرانو کړو چې د هغوی ارادې څه وي؟ د هغوی ارادې لوړې وي، د هغوی ارادې پخې وي، هغه کمزوري نه و. معنی دا چې الله رب العزت خپل پیغمبر له تربیت ورکوي چې ته به خپل همت لوړ ساتي. او ځکه ورته په یو ځای کې ویلي دي ولا تکن کصاحب الحوت. د مهي والا په شان به نه کېږي. مهي والا څه چل کړی؟ نا امیده شوی، د قوم نه نا امیده شوی. الله پیغمبر ته نه نه ته به هغه شان چل نه کوې، ته به خپل همت د هغه د همت نه لوړ ساتي، ته به صبر کوې، ته به دا نه راښکاره کوې چې دا نشي کېدی او دا ناممکنه ده، بلکې ته خپل سفر جاري ساته. او دا زما تاسو ته د زړه نه نصیحت دی د دین او د دنیا په باره کې. خپل محنت جاري ساتئ، نتیجې الله ته پرېږدئ، کار به ته آسان شي. خپل همت جاري ساته، نتیجې الله ته پرېږده. موږ نتیجه لټوو او کوو څه نه. یعنې دینداري ده، ښه دینداري کوه، سحر ماښام یې کوه، د الله بندګي کوه او د الله نه ښه امید ساته او نتیجه د هغه سره لاس کې ده. خو ته امید ښه ساته، خپل محنت کوه. په ما او تا باندې څه دی؟ حساب کتاب، کوشش، محنت. دغه شان د دنیا په باره کې راته ووایه چې د اول نه دې حسابونه شروع کړو که نه، چې دا به څه کېږي او دا به څنګه کېږي او دا به څومره او دا به څنګه او دا به څنګه، ته مخې ته نشي تللی. ته کار شروع که، بسم الله ووایه، مخکې درته الله اساني. یو دې باب کې یو حدیث واوره، صحیح مسلم کې حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا حدیث یاد کړئ، یاد. او که تاسو ته دین او دنیا اسانه نه شو بیا ماته ووایئ. رسول صلی الله علیه وسلم وایي المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. تکړه مؤمن، زورور مؤمن د الله خوښ دی د کمزوري مؤمن نه. تکړه څنګه؟ په دې په ایمان کې. دلته مطلب دا نه چې بدن نه، چې هغه سړی خوشحاله شي چې بدن نه پهلواني، چې زه خو د الله خوښ یم، او چې کم کمزوری دی د بدن نه نو هغه د الله دومره نه دی خوښ. نه، دلته مسله د ایمان ده. د الله تکړه او زورور مؤمن خوښ دی په مقابل د هغه مؤمن کې چې هغه کمزوری دی. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي فی کل خیر، او په هر یو کې خیر شته. نو په دې کمزوري کې څه خیر دی؟
مؤمن خو دی که بارک الله پته یې چې تاسو دواړو سوي چې لکه خیر پکې دا چې کوشش خو نه کوي نه کوشش نه کوي که نه چې کوشش یې کولی بیا به کمزوری نه و خیر پکې دا دی مؤمن دی مؤمن ګوره بے خیره بالکل نه وي چېرته لکه یو سړی کلمه وایي په الله ایمان دی په پیغمبر ایمان دی آخرت مني الله مني په کتابونو ایمان دی دکې بالکل خیر نشته که دی ډېر هم کمزوری شي که نه خو په ده کې خیر پروت دی اگر که هغه خیر څه دی هغه لږ دی هغه کمزوری دی ځکه زه څو ځایونو کې مونږ ویلي دي چې دا بعض خصوصا دا چې کوم متاثره دي د غرب نه او د یوروپ نه د بېدینۍ د لاسه ډېر نو هغوی دا ډېر صفتونه کوي وایي یاره تپوس مه کوه که نه وي الله چې هغوی له کوم اخلاق ورکړي دي مسلمان وایي څه شی دی الله اکبر مسلمان وایي څه شی لکه ته څه په ګډوډو سره مسلمان که دروغ وي مسلمان که دوکه ورکړه مسلمان که ظلم وکړو خدایت ساته چې مسلمان ستا په دې رب ایمان لري مسلمان آخرت مني مسلمان ستا دا دین مني نو په دې کې خیر پروت دی او کافر که ډېر هم ښه سړی شي خو بنیاد یې ګډوډ دی هغه ستا د رب نه مني ستا د کتاب نه مني تا نه مني نو مؤمن چېرته بې خیره کېږي نه خو دومره ده چې د خیر مرتبې دي په چا کې خیر ډېر زیات دی په چا کې خیر لږ دی د الله کوم یو خوښ دی چې خیر پکې ډېر وي او هغه زورور او تکړه بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی ګوره احرص علی ما ينفعک هرس د هغه څه کوه چې تا له فایده درکوي الله اکبر دا نصیحت د دنیا او د آخرت دپاره دی هر هغه کار کوه چې تا له فایده درکوي او چې فایده دې پکې نه وي بیا پکې لګیا اوسه ګوره موږ سره کارونه 3 قسمه دي داسې خبرو نه خبره جوړه شو ډېره فایدهمنه خبره ده کارونه څو قسمه دي 3 یا خو ما تعالی فایده راکوي په دې کې خو لګیا اوسه د آخرت فایده د ټولو نه غټه ده ورپسې د دنیا فایده ده دغه هم کوه یا ما تعالی نقصان راکوي یا دنیوي یا اخروي د دې نه خو ځان بلکل لرې ساته یا نه فایده راکوي نه نقصان راکوي د مؤمن شان دا دی د اوچت انسان چې هغه د دې نه ځان لرې ساتي نو په دې کې څه نقصان دی وخت ضایع کېږي او دومره وخت یو سړي سره شتي چې هغه پالتو کارونو کې لګیا دی نو ځکه کوشش کوه چې د مباحاتو نه هم ځان څه حده پورې لرې ساته مباح څه ته وایي لکه چې مثال به درکړم یو سړی لاړ بهر ته ووتو ښایسته ځي ته چکر له جایز دی که نه جایز عبادت دی څه دي جایز دی مباح دی ګناهګارېږي پې څوک نه خو چې اوس ته دې ته کار وې یو ځي ته او بل ځي ته او یو ځي ته او بل ځي ته ځان دې خراب نه کړو ځان دې خراب کړو نو مباحاتو کې هم ګزاره کوه مباحاتو کې څه کوه لکه ګزاره کوه بیا به خراب شي ښه الغرض رسول صلی الله علیه وسلم وی هرس د هغه کار کوه چې تعالی فایده درکوي بیا وی واستعن بالله مرسته د الله نه غواړه ولا تعجز او مه کمزوری کېږه د حدیث ما دې دپاره وي چې شریعت موږ ته وایي چې همت څه ساته لوړ ساته مه کمزوری کېږه خو مخکې درته څه وي استعن بالله مرسته د چا نه غواړه د الله نه دا پکې یېرې نه کېږي او زه یو خبره نن سبا اورم ډېره په دې میډیا باندې د دې ډېرو قسمه خلکو نه که هغه هر فن سره تعلق ساتي خو ما د ډېرو خلکو نه دا ټکی واورېدو دا ډېر خطرناک ټکی دی او زه به ګمان کوم په دې اکثرو باندې چې دوی ته دې مسلې پته نشته لکه تپوس ته وشي چې ته دې ځای ته څنګه راورسېدې که هغه هر قسمه شی دی او تا دا کار څنګه وکړو نو دی وی زما په ځان یقین او اعتماد دا خبره سراسر غلطه ده ما او تا به په ځان څه یقین وکړو د خاورو په ډیري باندې څوک یقین کولی شي
داسې وایه زما په خپل رب یقین او اعتماد او هغه ته مې ځان سپارلی او کوشش مې وکړو. دا ګورې دا د عقیدې سره دا مسله تعلق ساتي. وړی مه ګڼه. زمونږ وی په ځان یقین او یقین چې موږ یې کولی شو. مړه ته به سې او ستا یقین به صحیح په ځان باندې راشه. د دې خاورو لاندې داسې ځوانان پراته دي که نه، داسې ځوانان چې د هغوی به تذکرې کېدي او کېږي، او هغه انسان به صحیح او د هغه به په ځان یقین صحیح چې هغه د نطفې نه او د خاورې نه پیدا دی او واپسي انجام یې دقه دی چې په خاورو کې به خاورې شي. دی په ځان یقین وساتي. یو سړی وي زما په ځان یقین دی او د شپې په غاښ دړلاږي، څه به کوي؟ قیسه ټوله ورانه شوه که نه؟ هر څه ګډوډ شو. په غاښ یې دړلاږي، په غوږ یې دړلاږي، ختم. سترګو نظر یې لاړ، قیسه ختمه شوه. اټیک د زړه ورته راغی، مسله یې ختمه شوه. بلډ پریشر یې های شو، رګونه یې وشلي دي، شوګر یې ډېر شو، ګردو یې کار پرېښو، نظر یې کار پرېښو. دی به څنګه وایي چې زما په ځان باندې یقین و؟ نو یقین زموږ په چا دی؟ الله دی. او هغه دعا به تاسو ته یاد دی انشاءالله چې ولا تکلني الی نفسي طرفة عین. یا الله ما زما ځان ته، دې دعا ته ګورئ، یا الله ما زما ځان ته د سترګې د رب د اندازې امرم ما مسپاره، یعنی ما ته مسپاره. موږ به څنګه ځان وسپارو ځان ته؟ او زه به څه وکړم؟ اوس که موږ داسې ووایو چې موږ ځان سپارو ځان ته د رزق په باب کې، ته به څه وکړې؟ چې الله رزق نه درکوي، او ولې موږ دا محنت کوو نو لګیا نه یو؟ هغه خلک چې سهار لاړ شي او د شپې راشي او بیا ورته هم رزق نه میلاویږي، د دوی باره کې څه وایي؟ اوس که دی وایي چې زما په ځان یقین دی، زر پیرې خو یقین ساته، خو ته دا رزق څنګه راوړي چې الله یې نه درکوي؟ نو ځکه دا خبره د عقیدې سره تعلق ساتي. ته به څه وایې که څوک درنه تپوس وکړي؟ په الله مې یقین و، په الله مې اعتماد و، هغه ته مې ځان سپارلی او موږ ورسره لږ ډېر کوشش وکړو، یو بس الله رحم. ته به داسې خبره کړي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي استعن بالله ولا تعجز. مرسته د الله نه غواړه او مه کمزوری کېږه. وړې خبرې مه کوئ، کمزوري خبرې مه کوئ هر چېرته، خصوصا د دین په باب کې. زه یې نشم کولی، ولې نشي کولی؟ یو سړی کوي، هغه ستا په شان انسان دی، زما په شان انسان دی، ما ورته ولې نشو کولی؟ شپې تهجد راپاڅېده، بیا ودرېده الله ته چې کله تا دا تندی تریو کو که نه، او دا خبرې اغېږي راغېږي، ته نشي، ځکه چې ستا همت لوړ نه دی. ته یو کس ویني، یو عالم ویني چې هغه دین بیانوي خلکو ته، سړی ورته پسخېږي که نه، چې راسه ته وګوره داسې ښکلې دا مسلې ورته یادې دي او داسې دا مسله واضحه کړه، نو ته یې ولې نه کوې؟ بس دا منګ به شروع کړي. دی کمزوری شو د اولې نقطې نه. که د ده همت اوچت وي، د ده اراده پخه وي او مرسته د الله نه یې غوښتلی وي او شروع یې کړی وي، که ډېر څه یې نه وي زده کړی، لږ څه خو به یې زده کړي وي. که ده همت کړی وي، اراده یې کړی وي، د شپې 10 رکعته نشي کولی، 2 خو به یې کول که نه. که د همت لوړ وي، د اراده پخه وي، د نفلي روژه که هر هفته کې 2 نشي نیوی، نو دې میاشت کې خو به 3 نیوی که نه. که د اراده پخه وي، د قرآن تلاوت د ډېر نشي کولی، د ورځې خو به یې مخ نیم وی که نه. یعنی څه نه څه خیر خو به روان و که نه، خو دی د څه نه څه نه په څه پاتې شو چې هلته د اول سر نه همت وبیلو. د دې اراده کمزوري و چې اراده یې پخی او مرسته د الله نه غواړي او الله یې مرسته وکړي، دی څنګه خپل مقام ته نه رسي؟ دا حدیث د فایدې دپاره پوره کوم. رسول صلی الله علیه وسلم وایي دغه حدیث کې وان اصابک شی، او که څه پیښه دې مخې ته راغله، تقدیر د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې دی. بعض داسې څه دي چې زموږ نه دي خوښ او زموږ مخې ته راشي.
ما او تاسو کولی شو زما او تاسو سره یو لار دی چې موږ راځي او غاړه کیدو دې ته چې الله بس تالي کړی دي او زه پې راځي بله څه لار شتي او که یو سړی دا سر دی دیوال له راواچوي تقدیر به بدل شي او چغې ووي او ګریوان وشلی هېڅ هم نه کېږي ښکلي لار دا ده چې ته غاړه کېږدې او د الله نه راضي شي او د الله شکر ادا کوې په هر حال وان اصابك شيء او که څه حادثه او پېښه درته مخې ته راله فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا کما داسې کړی وی جو داسې به وی او کما داسې کړی وی جو داسې به وی او کما داسې نه وی کړی نو نن به داسې نه وی الله اکبر ولكن قل مگر داسې وایه قدر الله وما شاء فعل دا تقدیر د الله او څه چې الله غواړي هغه کوي معنی دا خبرې د انسان اراده کمزوري کوي یو دویم دا چې فإن لو تفتح عمل الشیطان وی دا لو نه دی کچرته رسول صلی الله علیه وسلم دا ټکی شیطان ته لار کولاوي ته دا خبرې پرېږده لنډه ده وایي دا په تقدیر کې لیکلی شوي او څه چې الله وغواړي هغه کېږي اراده خپله اوچته ساته که تا ته دنیوي خبرو کې څه حادثه مخې له راله د یوې حادثې د لاسه خپل هر څه مه ورانوه او بعض وایي که نه وایي نور مې زړه مات شو ولې دې زړه مات شو ځکه چې یو پېښه درته راله او زه د بعضو د دیندارۍ ته ډېر حیران یم عجیبه دینداري د سړی چې وخاندم پې او که وجاړم یاره نور بس ختم ولې جنت ته ورسېدې که څنګه وایي نه بس ختم زړه مې نور تور شو والعیاذ بالله دین نه څنګه ولې وی دا زموږ خوا کې یو ګاونډي دی د هغه ګیره د نن چې هغه کوم دروغ وي دا اوس رښتینې دی دیندارۍ کې که نه یعنې زما معامله زما د رب سره ده خو دلته یو کس دروغ ووي د هغه د دروغو د لاسه زما د خپل رب سره نالګي شوه اوس ما په دې پوه کوي د فلسفه باندې پوه نه شوئ تاسو او پوه پیم نه شو په دې فلسفه به پوه نه شي ځکه چې دا فلسفه نه سر شتي نه خپې شتي چې موږ پرې پوه شو چېرته مو اورېدلي دي دا خبرې که نه م دا اورېدلي بس نو ولې دلته یو کس ته دومره ګیره ده او دا کله چې یو سړي دا ټکی ووایي که نه دا یاده کوي دا خو ما له دومره غوسه راولي چې کوم سړی په خبرو کې دا ووایي او وایي دومره ګیره یې وه تا نه چا تپوس کړی چې ګیره یې څومره وه نه دی واقعه کې ضرورت ته ګیرې بیانولو ته نه ته چې د شد و مد دې مسلې له ورکې په اصل کې ستا دغه عبادت سره نه لیکي یعنې تا داسې ولې نه وي چې دلته یو مسلمان دی زموږ رور دی او ما سره دا چل وکړو نو به پوره دا خبره دومره ګیره وه او چې یو سړی داسې ووایي چې دلته یو کس دی او هغه دا دوکه ماله راکړه او دا مخ یې داسې صفا کړی چې تک شي نو بعض به راته ووایي نو دغه ګناه وله څه له ذکر کوې زما د خبرو په توجه واورئ دا ګناه وله د شین مخ د هغه د ګناه سره د هغه د دوکې سره سویمه ده خو غلی شه نو زه تا ته دا وایم چې ده ته وایې دا ګناه وله ولې ذکر کوې نو هغه چې دا ګیره پرېښودې دا خو عبادت کړی ته وله دا عبادت ولې ذکر کوې خو د الله بندګي کړې ده ګیرې پرېښودې انسان کمزوری سره د ګیرې پرېښودو د هغه نه کمزورتیا وشوه ځه نو دا چې کوم سړي په قصه کې په شد و مد سره دا ټکی ووایي څه ټکی دومره ګیره وه نو د ده په زړه کې اصل کې د ګیرې سره نه لګي یو خو یو سړی تا نه معلوماتو کې واقع را پېښه شوه ښه دا سړی څنګه و د شکل نه سړی دنګ و اوږده ګیره وه رنګ نه تور و یا سپین و ویښته یې اوږده اوږده دا صحیح ده خو تا نه چا د سره تپوس نه دی کړی او اوږده ګیره یې وه او لا بیا دا او یو ټوپۍ هم په سر وه ما ته یو ورځ یو کس کیسه کوله کمپنۍ کې وی موږ راتلو د کار نه خیال م کړی دا کمپنۍ والا چې اکثر د کار نه واپس خپل ځای ته راځي نو دا ځایونه نږدې په سیکلو راځي هغه هلک دیندار دی هغه ټوپۍ په سر کړي
نو دا چې دغه ځای کې دوی داسې کلي یو بل سره لګېدلي دي که څه چل شوی دی نو یې ما ته یې وایي چې تا ټوپۍ هم په سر کړې ده او دې کار ته دې وګوره او دې خبرو ته دې وګوره دا ستا خبره ده نو ما ورته چې لکه ټوپۍ ګیره دین د دې زما د دې کار سره څه کار دی خو ما ورته به خپله خبره وکړو کله چې یو سړي دا قسمه خبرې کولې پوه شه چې ده په زړه کې اصل کې د څه سره نه لګي د دین سره یې نه لګي رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا مه وایه که چېرته داسې شی وی داسې به شوی که چېرته داسې شی وی داسې به شوی نه لنډه قصه به څه ختمه که چې دا د تقدیر خبره ده او الله چې څه وګوړه نه کوي نو همت خپل لوړ ساتئ ګوره یو عالم تیر شوی دی ابن قتیبه هغه د حکمت یو خبره ناشنا لیکلې ده وی هغه سړی چې همت یې لوړ وي د ده مثال داسې دی لکه اور چې لمبه ولګي او ته کوشش کوې د هغې د کمولو او هغه ډېرېږي یعنې دا اور نه راضي کېږي مګر په دې چې د ده دا سر اوچتي بله نه مني دقه شان خپل همت ساته لوړ چې زه دا جنت د الله په توفیق سره ګټم زه الله راضي کوم زه الله ته نږدې کېږم زه دا کوم د الله په توفیق سره دا قصې به چېرته مخې ته نه راولي چې زه ځینې شم او زه خو درته یو خبره ذکر کړم دا زړه به دې خوشحاله شي دا پرېږده د مؤمن عمل خو پرېږده عمل خو انسان ډېر اوچت ځي ته رسوي د مؤمن دا همت نه دی همت دا به دله ګټه فایده ورکوي یو سړی به ما ته وایي څنګه نو واوره زه به ته پې دلیل هم ښیم حدیث کې راځي چې چا د نیکۍ اراده وکړه او بیا یې ونه کړه الله به له اجر ورکوي اجر ورته راغی دلته د ده همت اوچت و همت یې و چې زه څه کوم عبادت کوم خو ونه شوه په تقدیر کې نه و لیکلی شوي طاقت ورته میلاو نه شو رب العالمین وله په دې لوړ همت او په دې پخه اراده دله اجر ورکوي او بیا سم خیال دی چې دا سړی راولګي او دا عمل وکړي دا خو صرف پخه اراده ده او لوړ همت دی او که ده دا عمل وکړو نو بیا به الله څومره څه ورکوي بل پې وایه دلیل رسول صلی الله علیه وسلم صحیح مسلم کې حدیث دی من سأل الله الشهادة بصدق چا چې د الله نه شهادت مرګ غوښتو او په دې غوښتنه کې رښتینی و دروغجن نه دی نو معنی دا چې همت یې څه دی اوچت دی او اراده یې پخه ده په خبره کې رښتینی دی او دی مړ شو په خپل کور کې د هر چا په نصیب خو دا نشته رسول صلی الله علیه وسلم وی بلغه الله منازل الشهداء رب العالمین بوله د شهیدانو مقام ورکوي دا د مؤمن صرف همت دی مالا عمل نه دی ذکر کړی ها حدیث کې راځي یو سړی دی د شپې تهجد کوي او دی اوده پاتې شو امام نسائی دا روایت راوړی امام ابوداود یې راوړی د ده دا طریقه ده چې دی هره شپه څه کوي تهجد کوي یو ورځ دی اراده وکړه چې راپاسم به او تهجد به کوم خیال هم دی که نه زما مقصد هغه د څه سره دی د ارادې سره دی لوړ همت د شپې راپاسېده همت غواړي که نه غواړي دومره همت غواړي که نه هسې دا کمبل خو اقسامي کیلو نوم 15 کیلو صادر به والو صادر څومره وزني دا پښتانه چې عام استعمال څومره وزني نه نیم تا ډېر نیم کیلو به نه نیم نه هم کوي که نه چې الله توفیق در نه کو که نه او اراده دې پخه نه وه دا صادر د ځان نه لرې کول او راپاسېده عبادت ته دومره ګران شي لکه د احد غر چې دبا لپاسه همت نشته اراده پخه نشته دا یو سړی دی د شپې منځونه کوي یو ورځ د شپې اوده شو په دې اراده چې زه به راپاسم تهجد وکړو
رسول صلی الله علیه وسلم وی فغلبه علیها نوم، په ده باندې زورور شو خوب، نو مونځ دې څه شو؟ پاتې شو. دا د ده طریقه نه ده، خو په دغه ورځ انسان دی خوب یې څه شو؟ زورور شو. د مؤمن دی همت او ارادې ته ګوره، الا کتب له اجر صلاته، رب العالمین به دله د تهجد پوره ثواب ورکوي. او صرف دا نه، الله اکبر، وکانا دې ته غوږ کېدی، او دی چې د وده شو د تهجد ورته څه میلاو شو؟ ثواب. او کړي دي؟ نه دي کړي. ښه د ده دا خوب صدقة علیه، او دا خوب چې ده کوم ده وکړو دا د الله د طرف نه په ده باندې صدقه شوه. صدقه داسې شوه چې یو سړی لګیا دی خړلیږي، خڼارې کوي، اجر هم میلاویږي. اجر میلاو شو، نو یا الله دې ښوده وایي دا زما د طرف نه صدقه وه، سره د خوب اجر وګټه. دا په څه؟ امیدونه په ښه اراده، هغه ارادې نه. بل ورځ ما خبره کړې وه تاسو ته، د دروغو ارادې ولې الله نه پوهېږي. یاره داسې کار به وکړو وده به شو، او هسې به زړه کې ووایو چې زه تهجد له راپاسم، اجر خو به الله راکړي که او څوک څه کوي. نو ته چې د زړه کې دا خبرې کې کوم رب چې دا زړه پیدا کړی هغه چې نه خبرېږي. ولقد خلقنا الانسان، الله وایي ما انسان پیدا کړی، ونعلم ما توسوس به نفسه، الله وایي د ده په دې زړه کې چې څه اوړي راوړي دا ما ته پته ده. نو ستا په دې زړه کې چې دا اوړي راوړي چې هسې د دې نه الله نه خبرېږي. دلته دا مؤمن چې وده پاتې شوی دی د کوم یو و؟ په ښې ارادې والو لوړ همت. ها الله اکبر. کله چې د همت اوچتي که نه، نو ته اوچتې مرتبې ګټلی شي. څنګه؟ هغه حدیث ما څو پیرې بیان کړی نو تاسو اورېدلی، امام احمد راوړی، نورو کتابونو کې هم شته. رسول صلی الله علیه وسلم وایي 1 روپۍ د 1,00,000 روپو نه زوروره شوه. 1 روپۍ په 1,00,000 روپو زوروره شوه. صحابه کرام حیران شو، یا رسول الله نو 1,00,000 خو ډېرې زیاتې دي، 1 روپۍ څنګه زوروره شوه؟ ورته یې وی رجل کان له درهمان، یو سړی و او څو روپۍ و سړی؟ 2. فأخذ أحدهما فتصدق به، 1 روپۍ چې د الله په لارې کې ورکړه، یو یې بخپله وخوړه. وآخر له مال کثیر، بل یو سړی دی سم مال ورسره دی، او هغه د هغه ډېر مال نه 1,00,000 روپۍ راواغېستې ورې کړې. نو روپۍ زوروره شوه په 1,00,000. همت ته خیال دی که نه؟ د دې بعضو دا همتونه چې وګورې کلي کې به کور یا 13 کمرې او ښه جیداد 1.5 کیلې د دی، او ته ورته وایې دلته یو غریب دی 200، نو زمونږ ځان له دغه حال دی. یاره ته دې حالاتو ته وګوره، کارونو ته وګوره، موږ وایو چې الله سي چلو کو ته 200 دله ورکړه. دا د همت ته پرې دومره مال کې. او دلته دې مؤمن ته وګوره روپۍ ورسره ټولې څو دي؟ 2. چې همت او اراده دې دی که نه، نو هغه غیرتي ذات به دلم دومره صدر کې چې ته به ورته حیران شي، ستا د عقل او د سوچ نه بهر خبره ده. اراده اوچته ساته چې زه څنګه نشم کولی. لازم نه ده چې ته به ډېر مال جو ستا به اراده، چې کوم مؤمن د الله سره رښتینی که نه، رښتینی، نو دی داسې هم کوي چې کجورې 1 دانه ورسره پرته، 1 دانه کجوره نیمه په خپله وخوري، نیمه غریب له ورکړي. د هغې نه غوره دی چې هغه په لکو ورکوي د کروړاو نه، دکې هغه سره خو مال ډېر دی. نو دا ډېر د سوچ حدیث دی. ګورئ چې 1 روپۍ زوروره شوه، ستاسو سوال دی چې 1 روپۍ زوروره شوه په څو؟ په 1,00,000 روپو. دا فرق څه شي راوستو؟ د اوچت عزم، د پخې ارادې، د لوړ همت، دې دا فرق راوستو په لاک کې او په روپۍ کې.
هغه حدیث مو تاسو ته یاد دي انشاءالله. یو سړی دی قرآن وایي او ژبه یې پکې نښلي، څو اجرې دي؟ 2 اجرې دي. ولې 2 دي؟ یو د تلاوت، دویم د کوشش. او چې ژبه یې نښلي او لګیایي نو د ده همت لوړ دی که پس دی؟ لوړ دی. یو سړی لګیا د قرآن وایي او یو ځای کې نښتی دی. اکثر زمونږ د کومو خلکو چې قرآنونه نه ویلي، اوس خو الحمدلله ډېرو خلکو زده کړي دي، خو دا مشران چې کوم د هغوی تلفظ صحیح نه دی او نه ورځي، ولا الله دې ورته عفو وکړي، دا د هغوی کوتاهي ده. مونږ یې سر نشي وینځلی چې زه خیر دی. نه ولې خیر دی؟ په کار و چې زده کړی وي، خو بیا هم ژبه یې نښلي، د دغه کوتاهي د لاسه چې هغوی کوشش نه دی کړی. او دې دلته لګیا شي أيحسب الإنسان أن يترك سدى. دا خو هغه سړی دی چې روان وایي چې هغه له ورځي، خو چې دی کوي لګي أيحسب الإنسان انسان. نو رب العالمین خو د دې دا محنت نه ضایع کوي. نو دومره کریم رب دی چې دام پوره و چې دله صرف د تلاوت اجر ورکړی، نه زیاتی د دې محنت اجر ورسره ورکوي. او دا ګوره زمونږ دپاره ډېر د خوشحالۍ حدیث دی. د کوم ملګري چې کیني موږ سره، یا څوک بیانونه اوري او یا ایني او دی خپل وخت ورکوي، دی بدن لګوي، کیدای شي د یو ملګري په ملا دړي، کیدای شي یو ملګري په خپو دړي، کیدای شي یو ملګري عمر ډېري، کیدای شي چاته شوګري، کیدای شي چا بلډ پریشر های کی، کیدای شي چاله خوب ورځي، کیدای شي د چا ضروري کاري او هغې لیټ کړی دی درس لپاره، او کیدای شي او کیدای شي او کیدای شي. نو اجر خو تا ته میلاو شو انشاءالله. دیني مجلس کې د ګډون مسله دې به کومې زده کړه، او دا کومه سخته چې ته تېرې، الله تعالی دې زیاتې اجر درکړي. او دا په لوړ همت سره کېږي، معمولي دغه سره دا کېږي چې همت دې اوچتي نو غټ غټ کارونه درته الله څه کړي، هغه اسان کړي. او دا راته ووایم د لوړ همت خاونده، انشاءالله ستاسو ټولو همتونه او ارادې به پخې او لوړي. چېرته دا سوچ ونه کړي چې زه یوازې یم او دا به څه کېږي. دا هغه خبره ده چې انسان کمزوری کوي، زه یوازې یم. نه نه نه، موږ چې دا کم کار کوو که نه د دین، نو دا د دې دپاره نه کوو چې موږ سره پکې خلک ډېر دي ځکه لګیا. که دا ټوله دنیا د الله نافرمانی شروع کړي که نه، او ته یو کس یوازې پاتې شوې، نو ته یو کس به د مرګه پورې کوشش کوې د الله د بندګۍ د کولو. ته به دا نه وایې چې زه یوازې یم او خلک نشتي. بعض وایي اکثر دا ځوانان دا قصه ډېره کوي، وایي چې ملګري نشتي. ملګري چې وي ډېره مزه کوي. یعنې قیامت په ورځ به موږ الله ته څه وایو چې یا الله موږ عبادت ولې ونه کړو؟ ملګري نو. بعض وایي ماحول نه دی جوړ. لکه تا ته موږ په هر ځای کې ماحول جوړوه، صحیح ده. دا خبره دې کې شک نشي چې ماحول جوړي، عبادت کول اسان دي، خو چې ماحول نه وي بیا به څه کوو؟ دا د کافرانو په دې ملکونو کې چې را کوم مسلمانان اوسېږي، دوی به څه وایي چې ماحول نه دی جوړ. که جوړ دی که نه دی جوړ، ته به ځان ته ماحول جوړې او د الله بندګي به کوې او همت به لوړ ساتي، اراده به پخه ساتي. زه به یې تاسو له یو څو مثالونه درکوم. الله د مؤمنانو صفت کړی د قرآن کې، بار بار تاسو اورېدلی. الله وایي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. الله وایي په مؤمنانو سړو کې سړي دي کوم لوځي چې الله سره کړی هغه یې پوره کړو. دی څنګه پوره کړو؟ حوصله بلنده وه، بارک الله فیک، همت لوړ. ځکه چې لوز چې د الله سره دې کړی ده ته سر ته رسې، دا ګران کار دی. نو د الله د توفیق نه بعد دې له لوړ همت په کار دی چې زه یې کولی شم. الله رب العزت وایي فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر. بعضو خپل کار سر ته ورسوي، بعض انتظار کوي. دا کار چې سر ته رسولی دی نو دوی ارادې پخې دا په دې اراده راوت. ګوره رسول صلی الله علیه وسلم چې کله تپوس وکړو
تاسو خو به واقع یاد هغه بدر ته چې کله صحابه کرام روانو او دا اولنی جنگ نو رسول صلی الله علیه وسلم یو څو پیری اشاره وکړه انصارو ته واقع خو به تاسو ته یاد کړئ چې ها ارادیم سدي باقي کې صحابي پاسېدو معاذ رضی الله یا سعد بن معاذ او نور صحابي بعض نور صحابه مبارک برازي روایت دي کې ډیر دي ویا رسول الله ته کې سمنګ ته اشاره کی هغه یا ځکه چې د مهاجرین خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مطمئن دی او خبر دی خو د انصارو نه دی خبر اولنې جنگ دی دوی په ملګرتیا کې ویا رسول الله موږ به خبر وکړو زه د خپل قوم ترجمان یم که د غرنم کته گزاري که دریاب تم گزاري که ور تم گزاري موږ به مخکې یو تاسو به شاته او یا رسول الله موږ تا سره لوز کړی دی چې څو پورې زموږ په بدن کې دومره سایي چې دا سترګه صرف یو پیر رپیږي نو موږ به ځان قربانو ستا په دفاع کې یا رسول الله دغه زموږ کورونه دي دا زموږ جیدادونه دي دا زموږ ځمکې دي خذ منها ما شئت ودع ما شئت چې څه دي خوښ یې هغه ستا او چې کوم دي نه خوښ هغه موږ ته پرېږده دا خبره څوک کولی شي لوړ همت والی اوچتو حوصلو والی دا داسې وړه خبره نه ده ګورې چې دا زما بچی قربان یعنی هر څه پرېږده په خپله روان دي او څومره صحابه کرام شهیدان شوي دي په دې جنګونو کې مقصد د خبرې دا دی چې د مؤمن اراده دیسي ها د مؤمن اراده بل مثال په والا حدیث کې راځي صحیح بخاری صحیح مسلم کې که چېرته خلکو ته پته وي چې په اولني صف کې څومره ثواب دی او اذان کولو کې څومره ثواب دی نو دوی به د یو بل سره په دومره د یو بل نه به مخکې کېدی چې آخره کې به فیصله بیا په خسړې کېدی او که چېرته دوی ته پته وی چې د سحر په منځ کې او د ماسخوتن په منځ کې څومره ثواب دی لاتوهما ولو حبوا نو دوی به دې منزل راتلی اگر که په خپاړو باندې راتلی دې ته په خیر اراده نه وي لوړ همت نه وي دا اولنی صف اسې نیوی کېږي څوک دې ما ته ووایي اسې نیوی کېږي دا صف چې تا ډډه لګولي په دیره کې کور کې او خپل دې په خپل اچولی او چینه ګوټ کې او اذان وشو او بیا اقامت وشو او لاړ به شو لاړ به شو اخره کې دویمه جمع به وکړو او څه غټه مسله نه ده کور کې به وکړو دی به اولني صف ته ورسي نو اولنی صف څه غواړي دې کې د همت څه دي وختي به راځي بس خواهشات به پرېږدي ځکه چې فی الحال ته خو څه کې لګیایي که دا چې ته پرېږدې او ته اولني صف ته رسې دې له همت او حوصله نه ده پکار او چې نه یې نشي او دې پسې بیا ځه بل مثال واله الله اکبر صحیح سنن ترمذی کې دا حدیث دی عفوا سنن ترمذی کې امام احمد هم راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی جنت کې 100 درجې دي کومې غټې درجې چې دي بیا د درجې او درجې په منځ کې نورې مرتبې دي خو غټې مرتبې چې جنت کې دي هغه څو دي هغه 100 دي او د یوې مرتبې او د بلې په منځ کې دومره فاصله ده لکه د اسمان او د ځمکې په منځ کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه اوچته مرتبه هغه فردوس دی او په هغې د پاسه د الله عرش دی بیا وایي د هغې نه او هم د دغه فردوس نه د جنت ته چینې اولې راوتې دي فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس نو د الله نه چې جنت غواړي نو فردوس ته غواړي اوس په دې کې څه دي اراده اوچته بارک الله فیک او حوصله لوړه یا الله راکې کم یو فردوس عام جنت نه
وګوره ما ته اوس ته ووایې که نه چې لوړ همت د همت خو زما لوړ دی روا کم یو غواړي یاره وایي زمونږ خو فردوس د فردوس نه لاندې زمونږ نه لګي صحیح ده ماشاءالله هر مؤمن خو زه ورسره دویم ټکی دا ویم زمونږ د دې بیان عنوان او د دې مجلس بدایي لوړ همت او پخه اراده دا ټکی ورسره هېر نه کړي یعنې ځکه د ډېرو خلکو ارمان دی چې ما ته څه میلاو شوی فردوس پاتې په څه کې راځي اراده کمزوري ده دوا به راله ونه کړي مولوي صاحب دواګانې کوه یعنې زمونږ دومره لوړ همتونه دي چې د فردوس نه علاوه بل خوښ نه دی خو ته تشه دوا موږ ته کوه چې راسې الله چې ته په هوا والوځې او دغه فردوس ته ورګزار کړي یا به دې پولې سیرات چېرته دي چې په سیلۍ تیر شو نور څه ته پکې ضرورت رانشي نو دا خو دغه همت زه خبره نه کوم همت سره د عمل سره د پخې ارادې ګوره دا حدیث تاسو اورېدلی هم د څو څو پیري رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د ملګرو نه تپوس وکړو صحیح مسلم کې دا حدیث دی من اصبح منکم اليوم صائما تاسو کې نن د چا روژه ده ابوبکر صدیق پاسېدو یا رسول الله زما روژه ده چې کېناستو بیا رسول صلی الله علیه وسلم فمن تبع منکم اليوم جنازه تاسو کې نن د جنازې سره څوک تللی ابوبکر رضی الله عنه پاسېدو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فمن اطعم منکم اليوم مسکینا نن مسکین او غریب له چا خوراک ورکړی ابوبکر صدیق را پاسېدو یا رسول الله نو فمن عاد منکم اليوم مریضا نن د بیمار تپوس له څوک تللی یا رسول الله داسې ده به څنګه همت و موږ د جومات کې د مونځ وکړو شکر د الله ادا چې زه لا مانځه له رالو او که چا راته بیا دا ووایي چې لږ کوشش کوو نو بیا ورسره جګړه هم کوو نور څه وکړم د یو نیم دېس ته به وایي چې لکه ده د ټول دین بس اخري دغه ته یې رسولی دی نو چې ته ورته یې لږ کوشش نور څه وکړم ته دین څه ته وایي نور څه وکړو نو دته کا مطلب دی چې راځي چې څه کې لګیم د اخري مرتبه ده بس دې نه کوی څه نشته همت داسې لکه تا او ځکه هغه حدیث مشهور حدیث دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ووایي چې د جنت 8 دروازې دي یو دروازه د صدقو والا یو دروازه د منځونو والا یو دروازه د جهاد والا بل دروازه د رجوع والا او داسې بسې بیا ځه ابوبکر صدیق را پاسېدو یا رسول الله زما مور پلار دې په تا قربان دا خو صحیح ده چې یو سړي یو عمل ډېر کړی دی دا دروازه به هغه ته اواز کوي فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها داسې څوک شته چې هغه ته به د جنت هره دروازه اواز کوي رسول صلی الله علیه وسلم او داسې پکې شته او ته په هغوی کې یې دا دومره اوچت مقام چې دته میلاو شوی دی د الله د توفیق نه بعد په څه سره لوړ همت د همت نه دی بېللی چې یو سړی خپل ټول مال د الله دپاره ولګوي د دې نه اخوا همت ته څه ته وایي هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې قریشو کې په مالدارۍ په جیداد په دې هر څه مشهور دی او په دې داسې وخت راځي چې دی وږی خو د قرباني ورکړې ده د همتو د اراده وه رسول صلی الله علیه وسلم چې کله ربیعه ته وویې صحیح مسلم کې حدیث دی ربیعه د ځوان صحابي و د هغوی د ځوانانو همتونو ته وګورئ ربیعه ابن کعب الاسلمي رضی الله عنه هغه به دغه مسجد نبوي کې پروت غریب نو کله به د رسول صلی الله علیه وسلم سره شپه وکړه نو چې کله به ما د هغه سره شپه وکړه نو د اودس چاردام دپاره د اوبه راوړه اوړه دا خدمت به ما کوه نو یو ورځ ما هغه له اوبه راوړې د اودس دپاره وی راته وی چې څه غواړې څه وغواړه که اوس دا څوک وایي چې څه وغواړه رسول صلی الله علیه وسلم او دا هغه انسان دی چې د په خوله او په ژبه لا نشته چې زه نشم بیا هغه انسان دی چې الله یې دعاګانې مقبلوي
نو دلته خو یو سړی وایي چې د خپلو زړه د ارمانونو سمه یو اوږده پړپړه مې بیان کړی. هغه ورته یا رسول الله اسألک مرافقتک فی الجنه، چې الله مې جنت کې تا سره ګاونډي کړي. دا د مؤمن حوصله ده. په لږه نه یا رسول الله چې بس د میاشتې نه تنخوا مې لږه برابر شي. تنخوا سره به بیا ګورو، غټه خبره کوه. بس چې داسې ښځې یو دوه درې بچي یا دې کور یو چت پیله پاسه او دوه کمرې ښایسته ګاډی، دا د کمزورو ارادو والا خبرې. یا رسول الله چې جنت کې تا سره ګاونډي شم، داسې اراده، داسې عزم، داسې همت، داسې حوصله، داسې سوچ او فکر غټ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته طریقه ښوولې وه. هسې هغه حدیث هم ستاسو ذهن کې به صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. اووه قسمه خلک به د عرش په سوري کې. اورېدلی م د کوم نه اورېدلی؟ یو کس یې ماته شمارلی شي؟ عادل باچا او چې څوک نه یو د الله د یېرې نه سترګو نه اوښ کتلي درې، د الله دپاره دوستي، د الله دپاره دشمني، زړه یې جوماتونو سره تړلی شوی، پنځه صدقه یې ورکړي په ښی لاس کې دومره پټه چې ګز ته پته نه لګي، یو پاتې شو. بارک الله فیک. او زما مقصد دا دی او ښایسته ښځې او نسب والا ښځې او مالداره ښځې ولا دعوت د زنا ورکو او د فحاشۍ او ده ورته ووایي زه د الله نه یېرېږم. یو سړی وایي ته موږ ته دې کیسه بیانوې، بیانوم درته ده. مسلمان دومره اوچت نظر دی که نه چې دا د یو ښځې د ښایست سره نه ګډوډ کېږي. یعنې یو سړی اوس ځوان هلک دی او ښځې ده ته ووایي چې ته ما سره زنا وکړه، ښځې ورته ووایي او ځوان ته یې ووایي او ښایسته او نسب والا، خو د ده دومره اوچت همت دی او دومره اوچت سوچ دی چې دا قسمه ښځې، دا قسمه فحاشیانې، دا قسمه چلونه ولونه دا نه خرابوي. هغه دغه ټیم کې خپل رب یاد ساتي، وایي زه د الله نه یېرېږم. نو چې فیسبوک یو ویډیو دې خراب کړي، د ټیک ټاک یو ویډیو دې خراب کړي، یو تصویر او یو ټلیفون دې خراب کړي، بیا ته اندازه ولګوه چې ستا ایمان کمزوري کېدی. خپل سوچ لوړ ساته. ښځه به صحیح چې زما دین به خرابوي، د الله په توفیق سره، هر څه د الله په توفیق سره کې، اول او اخره کې د الله په توفیق سره دا اراده ساته چې د الله په توفیق سره دا قسمه خبرې د مال نقصان نشي راکولی، چې څو پورې زما د خپل رب سره رابطه مضبوطی، الله به ما ساتي د دې کارونو باندې. داسې اراده ساته. یو ښځه روانه ده، لنډې تنګې جامې چې ولیدې او یو کس ته یې هسې داسې وکتو، هغه چل ولې ورته وکړو چې کوم د ګډو وډو ښځو وي، او د ده ایمان ټول لاړ ویلی شو. داسې ایمان. یوسف علیه السلام ته نه ګورئ، زلیخې په کور کې ځوان هلک او څومره ښایسته ځوان، او دعوت هغې ورکړو او دروازې بندې کړې. الله ته وساتو که ونه ساتو؟ ولې وساتو؟ همت یو، حوصله وه، په ښه اراده وه چې زه به د خپل رب نافرماني چېرته نه کوم. دا اراده یې پخه وه. الله رب العزت یې وساتو. نو هسې دا حدیث مې ته دې دپاره دلته ذکر کړو. اخره کې زه صرف یو څو خبرې ذکر کوم چې هغه د انسان د اراده او همت خصوصا په دیندارۍ کې کمزوری کوي. د هغې نه ځان لرې ساتئ. او دې صرف یې درته شمارم بغیر تفصیل نه، ځکه چې واضح دي. اولنی هغه عمل چې د هغې سره د انسان اراده پسه شي او دینداري کمزوري کېږي، او دې کې ډېرې خبرې د تجربې دي او تاسو هم تجربه کړي. یوه، د خپلوانو خواله د حد نه زیات تګ راتګ. پوه نه شوئ؟ ډېر تګ راتګ د سړي همت نه کمزوری کوي، وخت نه ضایع کوي. لکه ستا اراده څه ده؟ مثال، ستا اراده ده د علم د زده کول،
او سحر و خپلوانو کره ناسي ماښام خپلوانو کره ناسي مازیګر و خپلوانو سره ناسي ته به زده کړې نو هسې وایه زما همت خو ډېر اوچت دی چې زه به شیخ ابن باز جوړېږم او زه به پلانې او پلانې عالم ته ځان رسوم او ټوله ورځ ته د خپلوانو سره کته بره خپلوانو کره تله راتله د هغوی سره ګرځېده حدودو کې دننه د عبادت دی خو چې د حد نه زیات کې د الټه نقصان سره ته جوړوي یو نقصان دا دی چې د انسان همت ورسره کمزوری شي ارادې ورسره پسې شي او دی په دینداري کې شاته پاتې شي دویم ملګرو سره ډېر تګ راتګ او دیم دغه مشکل دی کوم چې د خپلوانو دی په مخه ملګرو سره ناست په مخه ملګرو سهار ماښام نو ته به آخر په کوم وخت کې کار کوې او دا کمې خبرې چې د زه ذکر کوم که نه دا دنیوي باب کې او دینی باب کې دا ستا دنیا ته هم نقصان رسوي ګورې لکه یو سړي اراده ده چې زه لوی تاجر جوړ شم ښه اراده ده او موږ خو وایو چې یا الله ټول له دا اراده ورکړي او پښتانه دي الله ټول مالداره کړي او پښتنو له دې الله پراخه حلاله روزي ورکړي خو ستا اوس دا اراده ده او سحرونه ملګري سره کته ځي برځي د شپې هم کته برځي مازدیګر هم کته برځي ته مخکې لاړ شي نه په دیندارۍ کې نه په دین کې د هر شي خپل وخت خپل ځای دغه شان درېیمه خبره چې خصوصا د انسان دین ته نقصان رسوي ارادې د سړي پسې او ما په خپلو سترګو لیدلي هغه دا چې په اوله کې دعوه دی وایي دومره دنیا ګټمه دومره دنیا چې بس د سړي پسې رواني ګزاره دا په اوله کې چې کله ګرم ګرم تازه فریش شي که بس دوه وړی او دغه دوه وړو والا چې بیا ویني که چې کوم ورته دی د ویښ اړم شوی نو په دنیا کې ډېر ننوته د حد نه زیات دا د انسان د دیندارۍ ارادې کمزوري کوي ځکه چې دواړه خو نشي کېدی دینداري ګزاره حال د دین سره کېږي عفوا دنیاداري ګزاره حال د دین سره کېږي خو هغه دنیاداري چې ته ورته د ویښه ونښلې د هغې سره دین کول بیا ګران شي پوه شوئ ځواب دې نقطه ها بله مباحاتو کې ډېر ورننوته او هغه ما درس منځ کې خبره وکړه یو کار صحیح ده ته ورته دا مه کوه ولې حرام دی لکه مونږ خبره د حرام نه ده کړې خو دې کار کې ستا فایده نشته وخت دې ضایع کېږي دینداري دې کمزوري کېږي دغه شان سبا بل سبا کول لکه و د یو سړي اراده ښه پخه ده چې زه علم زده کوم زه د علم دا خبره په دې ډېره کوم ځکه چې موږ ناست د علم په مجلس کې او دا ته د هر څه باره کې دا مثال ویلی شي چې زه به علم زده کوم دین به د الله زده کوم قرآن به زده کوم سره ترجمې حدیثونه به زده کوم کله سبا دا خطرناک دی سبا کله سبا اوس که ته اراده ډېره مضبوطه وساتې خو دا سبا بل سبا به ستا اراده کمزوري کوي همت به دې کمزوري کړي سبا بل سبا پرېږده نن نه وس کار به روان شي نن لږ سبا ورسره نور لږ بل ورځ لږ نور بله ورځ لږ نور او ته ګورې چې الله رب العزت تا مخکې بوځي او که نه بوځي سبا او سبا و بیا څه بیا سبا نو بیا به څه سبا او سبا کې په ویښتو کې سپین هم ولګي ملا به ورسره ټیټه شي دماغ به کمزوري شي کیدی شي سړی غریب شي پکې کیدی شي بیمار شي کیدی شي مصروفه شي او ډېرې خبرې راتلی شي هغه موقع ده نه لاړه د سبا او د بل سبا د لاسه یو غټه خبره چې ما پکې سوچ کړی دی چې د انسان اراده کمزوري کوي او همت هغه نورو خلکو ته کته لکه زه پیله مثال درکړم اوس زه یم او ته ستا اراده ده چې زه به د تهجد لمونځ کوم ستا اراده څه ده تهجد لمونځ کوم د شپې په 2 بجې ته ځان ته موبایل په ټیم کړی 3 بجې موبایل ټلی ووهله ته راپاڅېدې خوا کې زه پروت یم په کټ کې زه خو وده یمه بېغمه تا چې ما ته وکړو نو دی چې پروت دی دا پروت نه دی دا مسلمان د ده هم ګیره ده زما هم ګیره نو چې دی پروت دی راځه بیا به ګورو ښه هلکه راشه راځه دا درس یې زده کړو دا علم به یې زده کړو
صحیح ده در به شو اراده مې ده هغه پلانې هم نه ځي هغه پلانې هم نه ځي او دغه یو ته وګوره او ده ته وګوره او د مشر ته وګوره او د شیخ صاحب ته وګوره او د مولوي صاحب ته وګوره او د تره ته وګوره او کاکا ته وګوره ماما ته وګوره د دې خبرو د لاسه به تا نه ستا دینداري شاته پاتې شي ته نورو خلکو ته مه ګوره ته دې ته ګوره چې ته کوم طرف ته روانې او په څومره اندازه کې روانې خلک پرېږده خلک به هر څه کوي د خلکو رب شتي د هغوی سره به حساب کوي او ستا رب به تا سره حساب کوي نو ته خپل غم وکړه یو دا خبره دویمه چې د انسان د دیندارۍ د ارادې دا کمزوري کوي هغه د عشق مشق نه یې راوتی دې قصو کې پرېوته مخکې ورځو کې زما خواله یو کس راغلی او په جړا شو او د دې قصې دي 5 میاشتې کېږي په جړا شو بس وی سلا راته نور نه معلومه مسله دي څه دی زه په هلک مې او نور لیونی کېږم هسې تاسو ته زه دا وایم ماله به دې خبرې جواب راکړي دا سړی به دینداري وکړي د ده مونځ به څنګه چې په هلک پسې لیونی کېږي دومره بې مین دی د ده مونځ به څنګه او د ده تلاوت به څنګه او د الله سره رابطه به څنګه دا شان یو سړی په جنۍ مین دی یا یو جنۍ په هلک مین دی دا عشقونه مشقونه شتیم نه باسل کي ما یو وخت ډېره مخکینۍ خبره ده یو بیان کړی و د دې هغه ما پکې دا قصې ذکر کړی و ما دا بعض په دې سنګلو باندې دا نومونه لیکي چې زه به پلاني مین یم او هغه جنۍ وایي زه به پلاني مین یم نو هغې نه بیا چې د چا کلیپ جوړ کړی و نشر کړی و نو هغه زما مخې له هغه کلیپ راغی نو په هغې ډېرو خلکو لکه هغه اورېدلی و هغې ته کمنټ یې کړي چې ما کولاو کړو نو اولني چې کوم کمنټونو په کې یو و زما په نظر پرېوت او ډېر تعجب مې وکړو ومې خندلم ورته وایي تا د دې عشق خوند نه دی څکلی ځکه ته دا ګډې وړې وې دی لیکلی ماته چې تا د عشق خوند نه دی څکلی نو ځکه ته په دې عاشقانو او ملنګانو پورې خاندې او دا ګډې وړې وې موږ خندلي دي خو موږ حقیقت وایو پردی خور لور ته پې مینېږي او بیا د هغې نوم په لاسونو لیکي او هغې له پټ پټ ګفټونه لیږي او هغې سره رابطې کې ته دې ته څه نوم ورکوئ تاسو دا بېدیني نه وایي ته ترې خبر نه یې دا بعض د مجنون قصه راوایي که نه وایي مجنون دومره مینو په لیلا باندې او دا صحیح سند والا خبره زه چې ته کومه کوم دا ما کتلی و کتاب چې دا مجنون یو پیر تلی او دغه ته د پلار حج له لېږلی وایي که دلته دی توبه وباسي او د دې جنۍ نه یې زړه واوړي نو ده په دې طواف کې هم دا ویوي یا الله که دا لیلا دې ماله راکړه نو داسې عبادت به دې وکړم چې دا به هېچا نه یې کړی بس وایي سبحان الله مینه داسې دا قصې بیانې خو تعجب په دې دی بعض وایي مینه داسې دا خلک وایي نشتي نن سبا دا بس داستانونه پاتې شوي دي تاسو کې کوم یو دا مینه کول غواړي چې په لارو کوڅو کې منډې وي او واړه یې ځغلی او دی لیونی شوی دا د کوم ځای مینه ده مینه د ښځې سره حدودو کې د ښځې د خاوند سره حدودو کې دغه شان د ملګري سره دغه شان د بچو سره اخرنۍ خبره چې د انسان دیندارۍ او د دیندارۍ ارادې ته سخت نقصان رسوي هغه د بچو او د ښځې او د مور پلار د حقوقو ادا کولو کې د حد نه تېروتل حدیثي لکه اوس په موږ لازم دي چې موږ بچو د رزق پیدا کړو الله په توفیق سره که نه دي لازم خو دومره نه چې تا نه پکې الله پاتې شي څه کې یاره نو بس ښځه راته هم کور کې ناسته ده نو هغه څه داسې خو نه دی چې بس خوله یې واضح کړي او ماران دي او ته ورولې او ورولې او ورولې داسې خو هم نه دي مړه دا رزق خو موږ ټول لګیا لاس په کوشش کوو بچو لی ګټو ته پکې خپله دینداري هم کوه د بچو حقوق هم ادا کوه دینداري کوه د مور پلار حقوق ادا کوه دینداري کوه د ښځې حقوق ادا کوه نو انشاءالله
امید دی چې په دې لږو ډېرو خبرو سره به تاسو کم پیغام چې ما تاسو ته په اصل کې درکو په هغې به تاسو رسېدلي یئ چې د مؤمن ارادي چې دی هغه پخي او همت یې صحیح هغه اوچت او لوړي او حوصله یې بلند دی. رب العالمین دې موږ ته اوچتې حوصلې نصیب کړي. رب العالمین دې موږ د لوړو همتونو خاوندان کړي او کمی ارادي چې زموږ د دیندارۍ دي رب العالمین دې پکې موږ کامیاب کړي او الله رب العزت دې د هر هغه څه نه موږ لرې ساتي چې زموږ دیندارۍ ته نقصان رسوي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.